محترم ورونو تاسو د NMCLI یا نتورک منیجمنت کنسول کمانډ لاین انټرفیس له لارې نه تاسو د آی پی اساین او هغه کله چې ته آی پی اساین کې دغه کار نه کوي یعنی اکټیویټ فارم ته غواړې راولې چې دا اکټیو سی کار شروع کړي نو دغه طریقې موږ وویلې بل موږ همدغه NMCLI په اړه زیات معلومات هم هلته وکتل چې موږ نور څنګه ګورو موږ مینول ته څنګه چینجوو موږ اټو ته څنګه چینج کوو د اټو د چینج لپاره زه تاسو ته هماغه طریقه چې موږ وویلې چې موږ څنګه مینول طریقه هماغه هلته بیرته اټو لیکو او اټو ته چینج کیږي نو اوس راځو چې موږ وویل اس اس ایچ طریقه موږ کوو نو هغه طریقې ته راځو اس ایچ لپاره هم دغه پری ریکویزټ دی چې باید دغه کوم پینګ چې دی یعنی تا باید فل کنیکټیویټي له بل پی سي سره یي نو بیا ته اس اس ایچ کولی سي نو اوس چې دا زموږ کنیکټیویټي سته دا موږ راځو اس اس ایچ په لوري اس اس ایچ ته کار هر کله چې کوې ته یو ریموټ پی سي اکسس کوې د اس اس ایچ له لارې نو ته به د هغې پی سي هغه کوم یوزر چې ده هغه به اکسس کوې روټ نه ځکه د روټ هلته بیا ته باید روټ چې شی وکړي اکسس نورو ته ورکړي کله چې روټ اکسس نورو سره نه وي ته یې نشي اکسس کولی هغه ډینای دي نو موږ دلته د دې کوم یوزر اکسس چې ده د هغې تیار یې نو موږ هماغه یوزر اکسس کوو اوس چې ده موږ دلته په پی سی 2 کې یو نو که دلته وګورو د دې چې شی یوزر چې د سی سی بی ټي ده نو زه راځمه زه غواړم د دې آی پی مې یو وار بیا هم چک کړم چې د دې آی پی څه ده د دې چې دا ګوره 10 ده او د بل چې ده هغه څه ده اوس به هغه هم چک کړو د دې چې ده 2 ده نو اوس راځئ همدغسې بیرته دلته راځو او 172.16.0.2 تاسو ګورئ ما ته وایي وی ته غواړې دا اکسس کړې زه ورته وایم یس او اوس چې ده ما ته وایي ته یس ولیکه ورته وایم اوس چې اوس به د هغې پی سي څه لیکې آی پي پاسورډ لیکې د هغې پی سي پاسورډ څه ده هغه اوس تاسو ګورئ چې زه کلاینټ پی سي 1 ته دلته ګورئ دغلته څه ده دلته پی سي 2 ده تاسو دلته وګورئ موږ ګوره پی سی 2 کې اوس د ریموټ له لارې موږ دغه اس اس ایچ پروتوکول په واسطه دغې پی سی 1 ته داخل شولو اوس زه کولی شم دلته فل کنفیګریشن وکړم خو فل کنفیګریشن زه هغه وخت کې کوم کله چې د دې روټ اکسس لاسته راوړم نو زه اوس چې یم د دغې په روټ اکسس کې نه یم اوس غواړم د دې روټ اکسس ته لاړ سم نو زه باید د دې د روټ پاسورډ هم اوس دا ولرم نو دا چې ده اوس زه روټ ته ننوتلم اوس چې ده زه کولی شم پورا دلته چې څومره کارونه دي لکه زه راځم دلته یو فایل جوړوم د علي په نوم او وی آی علي کوو او دلته راځو نو دغه چې وه دغه د چی طریقه وه د همدغې اس اس ایچ طریقه وه چې مونږ دغسې وکولی شول دغې ته ورشو بیرته زه غواړم اگزیټ شم تاسو ګورئ چې زه بیرته چیرته لاړلم دغه د دغې کوم ریموټ پی سي چې دا د هغې یوزر ته لاړلم اوس چې زه دا اگزیټ بیا وهم نو زه به اوس له دې نه دغې اس اس ایچ نه وځم اوس تاسو ګورئ وی کنیکشن ټو آی پی کلوزډ یعنې بند شو بیا کولی شي په همدغې طریقه ورننوځو دغسې بیا راځو بیا نو نور تاسو نه هغه نور کوم اجازه چې ده دا تاسو نه غواړي موږ سیده دغلته هماغه پاسورډ ورکوو او موږ سیده ورننوځو نو ګورئ تاسو بیرته همدغسې اګزیټ کیږو نو دا چې دا د اس اس ایچ طریقه وه اوس راځم له بلې پی سي څخه همدې ته راننوځو دلته هم موږ اوس په روټ کې یو تیار او اس اس ایچ وهو او دلته سی سی بی ټي
ورته وایو یس او پاسورډ ورکوو 1 2 3 تاسو ګورئ چې زه PC1 ته ننوتلم له چینه له PC2 څخه له PC1 څخه PC2 ته ننوتلم له PC1 څخه چېرته PC2 ته ننوتلم اوس زه دلته یو هغه جوړوم او دې ته داسې ننوځو دا چې دغسې مونږ راغللو بیا هم د هماغه په طریقه باندې دې ته ورنوتلو او بیرته اکزیټ کیږو او تاسو ګورئ چې شی کنیکشن کلوزډ سو مونږ بیرته PC1 ته لاړو بیا هم همدغسې غواړي ورننوځي او پاسورډ ورکړي 1 2 3 تاسو ګورئ نو دې کې نور کوم خاص کار نشته د ما کنیکټیویټي به ته حتما لري او دغه به ورکوي په ځینې پیسیانو کې چې دا دغه کوم کنیکشن چې دا بای ډیفالت نه وي خو بیا هلته SSH ته به چیک کوي دا به کنفیګر کوي د سیسټم CTL SSHD په واسطه موږ کولی شو دا چیک بیا دغه کوم SSH چې دا بیا موږ کنفیګر کړو یعنی په ځینو کې نه خو په RHL9 کې چې دا تیار اپډیټ وي اوس غواړم دغه کوم فزیکل PC چې دا دغه څخه اکسس کړم خو فزیکل PC کې چې دا موږ اول دلته ګورو چې کوم IP دغه ایترنیټ ته اساین ده که چیرته دغه IP چې دا دغه سیم کلاس ونه اوسي نو تاسو نشئ کولی اوس په دغه 10 د موږ نشو کولی په دې باندې چې وکړو هغې سره کنیکټیویټي پیدا کړو نو زه راځم دلته اول دا IP چې دا چینج کوم او دلته چې دا ورکوو 2 یا 1 ورکوو اوس چې دا اوس که دلته وګورو تاسو ګورئ چې دې سره کنیکټیویټي کېږي او اوس چې دا بل 10 هم چک کوو 10 سره هم کېږي نو پوه شولو چې دلته زمونږ دغه کوم کنیکټیویټي چې دا د دواړو ریموټ پیسیانو سره شته ده اوس زه غواړم چې دغه شی کومه د پټي سافټویر په واسطه موږ دغه کولی شو اکسس کړو SSH ته راځو او دلته سیده IP ورکوو 16.0.10 ورکوو او دلته موږ ته وایو چې ته غواړې دا اکسس کړې نو دغه سرور ورته وایو یس او موږ ته وایي چې کوم یو یوزر ته غواړي اکسس کړي نو دغه 10 چې دا چک کوو چې دا 10 دی کوم یو IP ده نو زه دلته fconfig ورکم دلته دغه تیار 10 ده دا چې دا PC2 ده او دا چې دا بیا CCBT ده نو CCBT ته ورنوځو دلته وایو CCBT ورکو دلته به موږ د یوزر نیم ورکو او بیا پاسورډ تاسو ګورئ چې دغه دا موږ CCBT PC2 ته ورنوتلو دلته اوس ورته لیکو دغلته یو پټي د پټ PUT په نوم یو دغه طریقه باندې موږ کولی شو چې وکړو دغسې د پټي سافټویر په واسطه موږ له وینډوز یا نورو اپریټنګ سیسټمونو څخه خپل لینکس چې شی کو مینیج کړو دغه اسانه طریقه وه اوس دغسې بیرته وځو او اکزیټ کیږو همدغسې بیا ورته راځم او دې بل ته ورنوځو کوم چې د کلاینټ PC ده هغې ته ورځو او د هغې IP ورکوو 16.0.2 ده د هغې IP 2 ده او SO او CLINT او د هغې پاسورډ ورکوو او دغسې به موږ PC1 ته ننوځو PC1 د دې کلاینټ PC و او دلته که زه غواړم اوس کلاینټ ته اوس سرور ته لاړ شم نو هماغه د هغې په واسطه موږ سرور ته ځو او د سرور IP ورکوو
ورونو تاسو ګورئ ته ننوتلو کلاینټ د کلاینټ څخه هماغه روټ ته ننوتلو. اوس دلته موږ کولی شو چې چې وکړو یوزر اډ کړو علي په نوم، همداسې پاس ډبلیو ډي علي ته ورکړو پاسورډ ورته وایم د دې علي پاسورډ سو او ریپیټ چې کړو ټایپ یې کړو. نو دغه چې و د دغې په واسطه اوس دلته چې څومره کانفیګریشن چې د تاسو غواړئ نیو چینجز هر څه وکړئ، نو دغه موږ چې د ریموټ اکسس د ریموټ له لارې موږ دغه دواړه پیسیانې اکسس کړو، د دې کې موږ چینجز راوستل. نو دا چې دا د SSH طریقه وه چې هم له پټي سافټویر څخه موږ کولی شو، هم دغسې له چې شي نه له خپله له یو لینکس څخه بل لینکس موږ چې کوو SSH له لارې نه اکسس کوو، د هغې منیجمنټ کوو. نو هیلهمند یو چې تاسو دغه زده کړی وي او تاسو ورباندې پوه شوي یاستئ. اوس که چېرته موږ دلته راسو او دا خلاص کړو نو دلته زه غواړم وګورم چې دلته LS کما، نو تاسو ګورئ چې د علي په نوم جوړ شوی، دغلته د PUT په نوم که زه دا VI کم PUT تاسو ګورئ چې دغه هر څه موږ ورکې هلته لیکلي وو، نو دا دلته ورکې راغلي دي. نو دغه ورونو د هماغه کوم SSH طریقه چې و همدغسې د MCLI طریقه چې موږ وویلې نیټورک منیجمنټ کمانډ لاین انټرفیس له لارې نه، نو دغې نیټورک منیجمنټ دغه ټول طریقه هیله مند چې تاسو زده کړي. السلام علیکم ورحمة